زما په لاس کې دا دونه مینونه سلندر څه او زه د سلندرو په دکان کې سکم نو دا به تاسو ته پته لګي چې پوره ولاګ وګورئ. سهار دکان د چې څنګه راوته باران هم اندازه و موسم هم چې کم دینو خړ وو نو چشمې مې ولګولې ماسک مو واچو چې شانت مې ته دکان ته خیال کو زور زم بټخېلی تا په بټخېله کې مې کار نه دی بلها شي کارونه دي مې لاړ بشم ټول په یوځه نپټاو کم سرنګ مې چې ته ویل باران اندازونه هم غشانو شو د بټخېل ته پکس رسیدلې نو مې باران نه باندې حق شو مې د شکر د بټخېل ته رسیدم یو خپل مقام ته چې کم دي کې مې کار دی هغه ته رسیدلې ما نور ټینشن نشته کارونه مې شروع کړ ټول نو مخ کړه انټرلینک ولا د دې سره مې کارو بیٹرانی هغه مې ته راواغستي او لک سکار مخ کې دي د بټخېل لرش خو تاسو ته پته شته چې ډېر ډېر زیات وي خو نن چې کم دی رش ډېر زیات کم نو دا لک خوشاله کړ قصه صدا سي چې سلندر زما د فار ډیر زیات ضروري وو نو ما په بي کې چې کم دی د سلندر کم ما خو چې کم دی هاف کې چې کده خو غره ته ملاونه شو 1 کې باندې می سلا راغلو د امتنه راواغستو دلته می بیا انګر لراوړ ما چې دا یخت کټ کم خو غره ته چې نه دا به 13 شي بیا بدله بیگ می خرابای خیر ګیس مو توارته لګوند کې دا چې ما واغستو د ګول لایټ هاوس نه کم چې د بټخېلی په مین بازار کې دی نو ستو بل کا سرکار نو راغلم دلته کې موتا سموسه والا چولې خړو موسم ډیر یو خو ډیر زیاته مزه وکړه دلته خپل معلومات وکړه نمبر مرلا په خو مې چې سو شو دا به موږ سره رابطه وکړه دغه نه بعد چې کم دی راغلم انګراون نو دې سره د دې سيزونو معلومات کولول نو بس کال مې ملاو کوم ورته مې د دیدار ته د لوکیشن دی بټخېل چې څنګه رالم نو عباس خان سره بس ډایرک رالم د عباس خان دکان د سره مې لګه په شپو لګو سکار مې خورانه ير دي خو خیر د دکان ته مې ځان نه ورسو بهر چې راوته موسم ډېر زیات مزدارو نری باران وریدو خلکو چترې راغسته او تاسو ورور وته داسې ګرځیدو ولی چې په باران مې نه سوکو چې زمانو خیر ولن بکی نیو ایر نایټ شپه نو زه هم د خټو د دیوال خوا ته کې ناستم د دې باندې باران کې دوی دین یو نری خین خوشبو راتله هغه مې انجوای کول ستاسو لپاره مې ویډیو ریکارډ کړ خو بیا مې اپلوډ نکړه خیر بهر حال غواړم چې دا بلاګ پم دې ختم کما کو چرته مخ شوي خپل سپورټ لازم شو کې ملایو کو بل ویډیو کې ترغه پوری د لوی الله فامان